بسم الله الرحمن الرحیم. نن دلته په دې ویډیو کې ښیم چې څنګه کوم خپل فیسبوک اکاونټ لرو پاسورډ یا رمز تغیر کړو. د دې لپاره لومړی راځو فیسبوک اپلیکیشن اوپن کوو. کله چې د فیسبوک اپلیکیشن اوپن کړ په ښي طرف کې به راته درې لاینه یا درې خطه ښکاري چې په همدغو درې لاینو باندې به کلیک وکړو. له دې لاینونو کلیک کولو وروسته راته سیټینګز اند پریویسي برخه به کلیک وکړو. کله چې همدا برخه کلیک کړه لاندې به د سیټینګز په نامه باندې یو اپشن راته پاله شي. همدغه اپشن سیټینګز باندې به کلیک وکړو یا تنظیمات. کله چې همدا برخه کلیک کړه وروسته به پاسورډ اند سکیورټي یا رمز و امنیت برخه باندې کلیک وکړو. له همدې برخې وروسته به راته د پاسورډ اند سکیورټي یا رمز و امنیت برخه دوباره یو اپشن راته پاله شي. په همدې باندې به کلیک وکړو. وروسته که چېرته دغسې یوه صفحه راشي نو په چینج پاسورډ برخه باندې به کلیک وکړو. چینج پاسورډ برخه. کله چې چینج پاسورډ برخه کلیک کړه وروسته که چېرې تاسو په خپل موبایل کې له یو نه زیات فیسبوک اکاونټونه لرئ نو تاسو نه به د اکاونټ سلیکشن یا د اکاونټ انتخابول وغواړي، یعنې کوم اکاونټ ته تاسو غواړئ خپل پاسورډ تغیر کړئ. زه ورته همدا لومړنی اکاونټ انتخابوم. په همدې اکاونټ باندې به کلیک وکړم. وروسته درې خانې راته خلاصېږي. په لومړۍ خانه کې به اوسنی یا کرنټ پاسورډ ورته ولیکئ. کوم پاسورډ چې تاسو تر اوسه پورې کاروئ، یعنې مخکینی یا زوړ پاسورډ چې کوم کاروئ همغه به په لومړۍ خانه کې ورته ولیکئ. رابسې په دویمه خانه کې نیو پاسورډ په خانه کې به نوی پاسورډ ولیکئ. کوم پاسورډ چې تاسو له دې نه وروسته استفاده کول غواړئ نوی پاسورډ به ولیکئ، خو پورته یو ویکټور یو کرکټر یو پاراګراف درکړی دی چې ستاسو پاسورډ به له 6 عدده کم نه وي او همدارنګه له الفابیټو یا الفبا توره به جوړ وي، نمبرونو څخه به جوړ وي او د سپیشل کرکټر یا سمبولونو څخه به جوړ وي تر څو یو قوي پاسورډ او د پیشبیني وړ نه وي. بیا به په همدغې برخه کې خپل نوی پاسورډ کوم چې تاسو نوی پاسورډ ورکړی همغه به دوباره تکرار کړئ. کله چې همدا تکرار کړ لاندې یو بل اپشن درته ښکاري په همدغه ټیک مارک. که چېرته دا ټیک مارک فعاله وي د پاسورډ له تغیره وروسته به د ستاسو اکاونټ له نورو ډیوایسونو یا نورو موبایلونو څخه په اتوماتیک ډول لوګ اوټ شي، یعنې د هغوی نه به په اتوماتیک ډول خارج شي. دوباره داخلېدل به ورنه وغواړي، دوباره لاګین به وغواړي چې په دې سره ستاسو فیسبوک اکاونټ له نورو ډیوایسونو څخه لوګ اوټ کېږي، یعنې لا خوندي پاتې کېږي او له هغه وروسته به ستاسو نوی پاسورډ فعاله وي او څوک به نشي کولی چې ستاسو اکاونټ ته داخل شي. په دې سره ستاسو پاسورډ تغیرېدای شي. کله چې همدا مراحل خلاص کړئ په چینج پاسورډ برخه باندې به کلیک وکړئ او په دې سره به ستاسو پاسورډ تغیر شي.